په 10 روپۍ باندې تاسو آنلاین شاپینګ څنګه کولی شئ، یعنې د انټرنیټ نه تاسو څیزونه څنګه راغوښتی شئ چې صرف په 10 روپۍ باندې تاسو ته ګران ګران څیزونه میلاو شي. دا تاسو کتلی شئ زما په لاس کې دا ایرپورټ دی، بلوټوث ایرپورټ. نو دا ما راغوستی دی په د علي ایکسپریس نه صرف په 10 روپۍ باندې. نو په نن ویډیو کې به تاسو ته د دې د انباکسینګ کومه چې په دې کې څه دي، څنګه دي او څه شی دی، او دا تاسو څنګه په 10 روپۍ باندې تاسو راغوښتلی شئ د علي ایکسپریس نه ډېر په اسانه سره او په خوندور طریقې سره د هغې توره طریقه تاسو ته ښیم. صحیح ده. نو راځئ چې اول د دې انباکسینګ وکړو چې په دې کې څه دي او څنګه دي. نو په ډبله پاسه که تاسو کتلی شئ د دې وزن چې 0.09 کیلوګرام دی او دا په 0.2 سنټ باندې ما راغستی دي. دا د دې نه چې تاسو پاکستانو ته واړوئ نو 10 روپۍ د دې نه جوړېږي. صحیح ده. نو اوس راځئ د دې انباکسینګ کوو، د دا کولاو چې په دې کې دا څنګه ایرپورټ پراته دي او څه شی دی. صحیح ده. نو دا تاسو کتلی شئ په دې کې بیا یو بل باکس دی، دا یو باکس به لرې کړو. نو کله دا بل باکس تاسو کتلی شئ په دې کې دا به تاسو ته داسې ښکاري. اوس دا هم کولاو دا تاسو کتلی شئ. نو په دې کې به تاسو ته یو دا کاغذ میلاو شي چې دا خو په چاینیز یا جاپاني ژبه دی، په دې خو موږ پوهېږو نه. نو دویم نمبر ایرپورټ ته رالو. نو دا تاسو کتلی شئ دا ایرپورټ چې دا صرف او صرف په 31 روپۍ باندې ما راغوښتلی دي. صحیح ده. تاسو ته هم طریقه ښیم تاسو څنګه راغوښتلی شئ. نو د دې کې به دغه ایرپورټ دی، د دې سره سره دې کې دا د دې چارجر پروت دی. صحیح ده. دا کتلی شئ دا د چارجر دی. نو دا ډبې را غټ ډبې چې دا به تاسو چارج کوئ او بیا به دا ایرپورټ چې دا په دې کې پراته چارج کېږي به که تاسو راوچتئ تاسو د موبایل سره کنیکټ کولی شئ. نو د دې انباکسینګ خو ما تاسو ته وکړو چې دغه څیز دی او په 10 روپۍ باندې دا تاسو راغوښتلی شئ. صحیح ده. اوس د دې د راغوښتلو طریقه تاسو ته ښیم. صحیح ده. نو د ټول اول خو چې تاسو سره دغه موبایل ټچ د هغې نه بعد تاسو پلی سټور ته به لاړ شئ او علي ایکسپریس ایپ به ډاونلوډ کړئ. دا تاسو کتلی شئ علي ایکسپریس دا پلی سټور کې ولیکئ، دا به تاسو ته راشي. نو کله چې تاسو کولاو کوئ د ټول اول خو به تاسو لاګ ان کوئ. صحیح ده. دلته به ساین ان باندې به کلیک کوئ او د ګوګل، فیسبوک او د هر شي سره تاسو کولی شئ. صحیح ده. نو دا تاسو کتلی شئ دا زه کومه د فیسبوک آی ډي سره. صحیح ده. نو تاسو کتلی شئ دا د لاګین شو. ښه. دویم نمبر تاسو سره یو کارت ضروري دی. کارت تاسو سره ضروري دی. خو کوم کارت تاسو سره ضروري دی دا تاسو کتلی شئ ویزا یا ماسټر کارت تاسو سره ضروري دی چې یا ویزا کارت یا ماسټر کارت. د ای ټي ایم کارت دی، نارمل کارت دی د ای ټي ایم، خو چې ویزا یا ماسټر کارت دی. صحیح ده. نو دغه هم تاسو سره ضروري پکار دی چې کله تاسو لاګین کوئ نو بیا دا تاسو کتلی شئ دلته کې به راشئ هوم ته او چې هوم ته راشئ دلته کې لیکلی دی فری شاپینګ. تاسو کتلی شئ په دې باندې کلیک کوئ. دا تاسو کتلی شئ ډېر ښه څیزونه دي تاسو ته چې هغه تاسو ته ارزان میلاویږي. ایرپورټ دی، دا کورونه دي، ډېر ښه څیزونه دي چې تاسو کم خوښوئ. صحیح ده. نو زه به ته اوس یو ایرپورټ چې دی نو هغه نور هم اډر کړم. صحیح ده. ستاسو د مخې نه. نو دا تاسو کتلی شئ دلته به تاسو په بای ناو باندې کلیک کوئ. صحیح ده. کله بای ناو باندې کلیک کوئ نو یو په 1 سنټ باندې دی، خو موږ به جوړه واخلو. دا تاسو کتلی شئ ودرېږه د دې ریټ بیا هم لږ زیات دی. زه تاسو ته بل ګورم. دا ګورو. راځئ دا بای کولو کوشش کوو. دا تاسو کتلی شئ چې د دې ریټ اوس کم دی. دا تاسو کتلی شئ 0.32 سنټ. هېڅ هم نه دي. دغه 40 روپۍ به یا داسې به ته جوړېږي. صحیح ده. نو دلته کې تاسو کتلی شئ چې هغه ټول حساب کتاب یې وکړو. نو بس د کارت چې دا پکې بیا ور ایډ کوئ او تاسو ته ایډرس ورکوئ او کله چې تاسو ایډرس ورکوئ نو بیا به تاسو کور ته په د یوې هفتې نه والي چې تاسو ځای پر میټر کوئ که نه او تاسو د هر ملک نه دا راغوښتلی شئ چې تاسو څومره تاسو ته ښار کې اوسېږئ زر به رارسي، که تاسو په کلي علاقو کې اوسېږئ نو بیا به زر نه رارسي. نو دغه طریقه ده. په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې تاسو خپل ډېر په ارزان قیمت سره بلکې فری بالکل هسې قیمت ته د دې تاسو ایرپورټ او هر څه څیزونه هغه بای کوئ. نو دا ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مې ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.